د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د دغه ولایت له شله هغه کورنیو سره مرسته وکړه چې په سخت کال کې کورونه سوځېدلي او یا هم د سیلابونو له امله یې مالونه له منځه تللي دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست د خوا نه هغو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته ورکول کیږي چې د دوی کورونه د مختلفو لاملونو له امله سوځېدلي دي. د دوی وسایلو د کور اسباب له منځه تللي دي یا هغه کورنۍ پکې شاملې دي چې په تیرو سیلابونو کې د دوی مواشي له منځه تللي یا کورونه خراب سوي دي. مرسته اخیستونکي د یاد ریاست له مرستو خوښ دي او وایي د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست ورته پر وخت رسېدلی، بل لور دوی د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. چې مواد خو ښه مواد یې راوړي دي، دغه کفایت نه کوي ځکه زموږ دښته زیاتې خسارې راغلي دي. د دوی نه ډېره مننه چې دا امداد یې موږ سره کړی ده. غوښتنه همدا ده چې آینده کې موږ سره نور کومکونه هم وشي ځکه خسارې مځکې ته ډېرې سوي، تقریبا د میلیونو کورونه هم سوي دي. نو دغه مرستې چې اوس دلته سوي نو دا خو خیر کافي نه دي، خو بیا هم له دوی نه مننه ځکه چې هر څوک په اندازه د خپل توان باندې مکلف دي. نو په آینده کې موږ غواړو چې موږ دا کورونه راته جوړ کړي یا ماري کړي ځکه چې مرسته اخیستونکي وایي وروسته یې پیښو ورته درانه زیانونه اړولي دي. دوی له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د کورونو په رغولو کې ورسره مرسته وکړي.